د جمهوریت ریاست اوبو او برېښنا کرنې او مالدارۍ او ټولګټو چارو وزارت څخه ننګرهار ته راغلي لوړ رتبه پلاوي د ننګرهار والي حیات الله حیات او مسؤلین سره د ناستې پر مهال د موسمي سیلابونو له امله د زیانمنو شوو سیمو د بیا رغونې په موخه د سروې ترسره کولو سپارښتنه وکړه. دوی د ننګرهار ټولګټو چارو کرنې او مالدارۍ کلو پراختیا او بیا رغونې او اوبو رسونې مسؤلینو ته سپارښتنې وکړې ترڅو په دې ولایت کې د موسمي سیلابونو له امله زیانمن شوو او یا هم له ګواښ سره مخ سړکونو پلونو پلچکونو استنادي دیوالونو کانالونو او اړوند نورو برخو کې بشپړه سروې او ډیزاین ترسره کړي ترڅو د پلان له مخې د بیا رغونې په برخه کې مرکزی اداره اقدامات ترسره کړي. ننګرهار والي حیات الله حیات د یاد پلاوي څخه مننه وکړه چې د دې ولایت بیلابیلو سیمو څخه د حواله لارې لیدنه ترسره کړه او ډاډ ورکړ چې د مسؤلینو سره به ګډ کار وکړي ترڅو ټولې زیانمنې شوي او تر ګواښ لاندې سیمې معلومې سروې او د عملي اقداماتو ترسره کولو په موخه ډیزاین هم کړي. هغه هیله وښوده چې د پروژو تر ډیزاین وروسته مرکزی ادارې په عملي پلي کېدو کې له ولایتي ادارې سره همکاري وکړي.